अस्सलाम वालेकुम په یوه ویلاګ کې تاسو په خدمت کې حاضر یو نن ویلاګ کې به ډیر زیات زبردست ځکه چې موږ پکې نه یو موږ کور ته روان یو خصوصا مبادی کې بند کو پدې جامو کې روان یو ته چې غیال روان یو ځکه چې په لار باندې انتهایی خټې دی ماحول به جوړ ټپکه بخروا او په یو موټرسایکل درې کسان یو نو ډیر زیات مزه کې یا دغه د څه کار دی تایر سم تاسو سره په دې ویلاګ کې مخه حاضر یا نو موږ سره اوسه چې تم مزه مونږ نه السلام علیکم وعلیکم السلام. خانو اعزاز دی وزشان دی مرسخت کړو او بس مونږ ته پاتې شو نو اوس په تاسو سره اوس په غب شپ چې کنه مونږه تاسو لګو اغه لاړو اوس په مونږه تاسو غب شپ شروع شو نو دې ټیم کې زما سټوډیو کې او وزما کوړتا چې کوړته لاړ چې منو بارانونه شوي دي او وبډې شوي دي کنه بل مې تاسو خبره دی ولاګ کې خولې نو زوبال تکر غاړي چکر لې ان شاء الله کو نور سکار نو کو نور سکارونو مارونو هغه بم کو چرته بزاینا نو موږ سره بیا تاسو ته خایو بای د جوارو دا فصل داسې فصل یې کنه چې د ډېر ټیم نه نو وسره وته من کور نه چومې کاتو نو ما تر ته بلې علاقې تر وتم دومره زر د جوار لوي شي بل خو بارانونه زیات دي نو یو دام وجره یو دار چې جوار ډېر لګو مری نو دومره زر لوي شي دا وینه تاسو ډېر لګو مری د جوارو اوس کور ته روسېدم اوس پس تاسو سره غف شپ او خبرې طریقو چرته بزاینه بای اوس داسې خبره ده کنه زونږ په دې سوزکی کې پرون بلاکونه راوړل زموږ ډرورونو دا سیزن نه دا پیدا نو دا ویل مات کړی دی کنه نو اوس راته وی چې دا بوزه مصری لا چې لکه داسې زور لټیک کې دی اوس په پړو باندې راټینګ کړی دی نو اوس مات دی نو دا چل کوم چې بجلی د انتظار کوم چې بجلی راشي نو زما دا بوزه مصری خواله لبیړ والا خواله دلته نږدې دی او بیا به چکر لوزم بیا به خبرې طریقو غب شپ په لګو سوزکی کار ختم شو بس دا واپس مې راوستو ټیک شو او زما چکر لا او ټیم ډیر زیات نه وخت لري نو ګورم چې څه چل کیږي کنه وزو ارزه پورې چکر لاړم تاسو هم ځان سر بوزم چرته ځایم موږ سره سویم ورځ ده کنه چې زموږ په کلی کې ډیر خولي بارانونه کیږي ار ورځ باراني لکه بیګم همون بارانو سبا نن سارومو نو ار ټیم لکه بس باران دی نو موسم ډیر زیات ښکلی کړی دی ډیره زیاته ګرمي هغه شانتي نشته څنګه چې اول به بارانونه مخکې نو نن سبا موسم ډیر زیات ښکلی دی مونږ چې بخوا چرته لامبل لرالو کنه زونږ پرې خوړ کې به داسې مطلب ډوب ځای نه چې لامبل هم وې پکې مونږ به داسې ګټې کېښودې داسې ډنګ من جوړ کو نو نوم پته نه لګي دا وړو چرته ځان له جوړ کړی دی که به لامبلي هغه زوړ وخت یې راته رایاد کو اول به مونږ چکر لرالو نو نه به اوبه وي بس نری اوبه به چرته پیدا صرف 10 کلو به وي لکه که نه نری اوبه به وي دومره شور او دومره مزه به یې نه کوله او نن دومره خوند کوي که نه دلته چې سړی راشي لکه د دویمه درېیمه ورځ د بله ورځ هم زه راغلی وم نو ډېره زیاته مزه کوي ولې چې اوبه هم ډېرې دي او لکه شینکي هم سیوا شوی دی اول به مونږ صرف شینکي لیدول لاتلو او نن پکې اوبو دا شور هم دی نو ډېره زیاته مزه کوي دا وینه بای څومره مزه کوي دومره زیاتې اوبه او غیر چاپیره شینکې او نورې څوم نه صرف د دې اوبو اواز او د مرغو اواز
نننی چکر ډېره زیاته مزه وکړه ځکه چې یو خو زه نن بالکل یوازې یم بس تاسو سره خبرې کوم او موبایل دی را سره په لاس کې نور بالکل هېڅوک هم نشته غیر چاپېری نه مې نن ملګری راوستی دی بالکل یوازې راغلی یم نو نن چکر ډېره زیاته مزه وکړه تاسو په کمنټس کې ووایئ چې ستاسو دا ځای خوښ شو که نه دا زموږ د کلي غرونه دي څومره زیاته پرسکونه ماحول دی څومره زیات ښکلی ځای دی دا تاسو ته ما وخت وی کنه چې ما باندې نن د چکر نه وخت شو نو ان شاء الله زه به کوشش کوم کنه چې سبا د وخت لګ راشم او ځان سره کیمرا راوړم ځکه چې دا ټیم تیار شي بیا موبایل پورا کار نه کوي کیمرا دې نه لګخی کنه بیا کار کوي نو کوشش وکوم ځان سره کیمرا راوړم او دې ځای خپل تاسو سره شریک کوم لکه دلته بره چې کم دی کنه نو ډیر خولي ځایونه دي بر ابشارونه دي د موسم کې لکه بارانونه شوي دي نو اوبه زیاتې دي ناغه ابشارونه اوبه چې په دې موسم کې ډېرې زیاتې نو ډېر زیات خوند کوي انشاءالله هغه به تاسو ته ښایم را روان بلاک کې نن د دې ځای ښکلا دومره زیاته ده که نه اوبه زیاتې شوي دي ځکه که نه نو دومره ښکلا نن زیاته ده چې زما نن بالکل کور ته زړه نه کېږي زه اوس لاړ شم واپس کور ته خو داسې کار کوم که نه چې بس دلته کښېنم ماښام بانک ته هم ټیم نږدې دی بس کېدای شي ویلی دلته اوبو شور دی نه شي اورېدو نو مونځ به هم دلته وکړم او بیا په کلاره په تیاره کې ځم کور ته ځکه چې زما نن د دې زړه نه کېږي دا ډېر زیات پرسکونه ځای دی نن بھائی نو اوس بالکل ماښام شو تیاره ولګېده دا وینئ او په دې ګټه باندې مې مونځ وکړو او اوسه پورې لا دلته ناست یم ډډې مې نه لګي چې کور ته لاړ شم خو بس شپه را روانه ده نو ځان به کور ته رسوم زه مو کور ته نورې خبرې اترې ګپ شپ چې دی به کور لګو انشاءالله ښه بھائی نو کور ته راغلی یم او بالکل ماوستان شو ټایم ناوخته دی که نه نو بس کور ته رالم زموږ نوی ولاګ چې و که نه نو هغه دومره و امید دی دا ولاګ به ستاسو خوښ شوي که چېرې خوښ شوي نو لایک کمنټ سبسکرایب ضرور وکړئ او ما راکړئ اجازت د راروان ولاګه پورې د خپل ځان خیال ساتئ خپل چاپېریال خیال ساتئ د لوی الله په امان